طالب ځواکونو له ترکمنستاني پوځیانو سره نښته کړې. سرچینې وایي طالب ځواکونو له ترکمنستاني ځواکونو سره د جوزجان په هماب ولسوالۍ کې په نښته اوښتي دي. جوزجان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس هلال بلخي دوشنبه د مرغومي پر 14 ویلي ترکمنستاني پوځیانو 3 ورځې وړاندې یو کس وژلی او یو بل یې وهلی او ډبولی دی. د نوموړي په خبره نن سهار طالب ځواکونه د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه د هماب ولسوالۍ پولې ته تللي وو چې د ترکمنستاني پولیساتو له غبرګون سره مخامخ شول. بلخي زیاته کړه طالب ځواکونو د ترکمنستان پولیساتو په غبرګون پر متقابلو ډزو لاس پورې کړ. تر اوسه د دې پیښو جزئیات روښانه نه دي او له مرجوبلې هم راپور نه دی ورکړل شوی. د جوزجان د اطلاعات او کلتور سرپرست ویلي دي نښته کې طالب ځواکونو ته مرجوبله نه ده اوښتې. تېرو څو میاشتو کې ترکمنستان درېیم ګاونډي هېواد دی چې د طالب ځواکونو له نښتو سره مخ کیږي. څه موده وړاندې طالب پولیساتو ځواکونو له ایران او پاکستان پولیساتو سره هم د مرزي مسایلو پر سر نښتې کړې وې.